د افغان نوم لغوي مفهوم په باب. افغان او د افغانستان د نوم مفهوم او د پیدایښت تاریخ همیشه زموږ د تاریخ پوهانو او ژبپوهانو د بحث وړ موضوع ګرځېدلی. چا هغه نوې کلمه او نوم ګڼلی او چا پخوانی. چا د یوې ریښې نه راوتلی بللی او چا د بلې ریښې نه. خو تر نن پورې داسې یو نظر چې سل په سلو کې پرې یقین وکړل شي د افغان د نوم مفهوم او تاریخ په اړه منځته شوی نه دی. افغان یعنې څه؟ د دې نوم ریښه څه ده؟ او لغوي معنا یې څه ده؟ زموږ هېواد ته په څه اساس او د څه وخت راهیسې افغانستان ویل شوی؟ مرحوم غبار په خپل کتاب افغانستان در مسیر تاریخ کې د افغانستان د نوم د کارولو د زمان په باب لیکي در قرن دهم کلمه افغان که معرب افغان بود در مورد قسمت از قبایل پشتون کشور در آثار نویسندگان اسلامی پدیدار شد و به تدریج مفهوم آن وسیع‌تر شده می رفت تا در قرن 18 حاوی کلیه پشتونهای کشور گردید و اما نام افغانستان برای بار اول در قرن 13 در مورد قسمت از ولایات شرقی کشور اطلاق گردید. او بیا وایي چې په 18 عیسوي پیړۍ کې پر ټول افغانستان اطلاق شو. ډاکټر محمد حسن کاکړ په خپل رساله نظر به کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر کې د افغان د نوم تاریخ او مفهوم په اړه لیکي. به قول البیرونی نام افغان با کلمه ارتباط دارد که در محابهارته و نام اسواکا مربوط منطقه گندهارا که معنی آن اسب سواران می شود ذکر شده است. او بیا لیکی بعد از آن نام افغان به شکل افغان و اوگان در معبد نقش رستم واقع پرسپولیس دیده شده است. که د همدې نظر پر اساس اوسنی افغان نوم د پخواني افغان او افغان معرب او تحریف شوی بڼه وګڼو نو ښایي د افغان یا افغان یا اوغان په هکله هم اسناد او شواهد ترلاسه شي تر څو د هغو مفهوم ښکاره شي. ارواښاد علامه حبیبي د خپل کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ کې یو ځای د بغلان د ډبرلیک په برخه کې د تبصرې په ترڅ کې لیکي بغه یا بګه په ټولو قدیمو آریایي ژبو کې د خدای نوم و. د اوستا بغه، د زړې پارسي بګه، د سانسکریت بهګه، د روسي بګ او د یوناني باګوس ټول له دغه اصله دي او دا لغت په قدیمو نومونو کې خورا ډیر دی لکه بغپور، معرب فغفور یعنی د خدای زوی، بغستان یعنی بیستون یعنی د بغځای، بغداد، بغشور، بغنی، بغلان د ښارونو نومونه، بغانیشت د اوستا څپرکی او نور. دلته وینو چې د اوستا د یشتونو د برخې بغانیشت یا بغانشته څپرکی د افغان یا افغان نوم ته ډیر ورته او نږدې دی پرته د الف د پشوند څخه. د سانسکریت یا سمسکریت په مذهبي کتابونو کې بهګه، بخشنده، بخن، بخونکی، ارباب، صاحب، محترم، خدای، خوښي او نورو ته ویل شوي. خو زه د دې کلمې بغه یا بغان اصلي بڼه بغه یا بګه نه بلکې بخه بولم او ننني افغان نوم د همدې ریښې نه د راوتلي تحریف بغه فاعلي بڼه بغان یا بخن ګڼم د الف د اضافي پیشوند سره په لاندې دلایلو. د ښ غږ تر غین او ګاف یا ه ډیر لرغونتوب لري. پوهیږو چې د لهجو او ژبو د زیږون او تحول سره په هغو کې د داسې غږونو ځای چې خاص لهجو لرونکو ته څه ناڅه ثقالت ولري ورو ورو په داسې غږونو اوښتی چې د دوی د لهجو د سیستم سره مطابقت ولري لکه همدا بغه په ځینو مواردو کې د لهجو پر اساس بګه لیکل شوی او ځینو کې بغه یا بهه. ښ
هغه غږ دی چې نن ورځ په ډېرو لږو آریایي ژبو کې د هغو نه په پښتو، پامیري ژبو او د اروپا په ځینو ژبو کې آثار وینو. همدا ښې حتی زموږ په هېواد کې هم د ټول ملک په سطحه په یو غږ او هوا نه دي پاتې شوي. لومړی د هر څه نه په ښې بدله شوې، بیا په بله برخه کې په شین، بیا د ښې او شین په مشترک غږ اوښتی په ګاف یا کاف، او ښې هم اوښتی او په لرغونو منابعو کې په سین هم لیکل شوی، چې د دې بدلونونو نمونې او مثالونه زښته ډېر دي او نن یې هم یوازې په خپل هېواد کې د پښتو په مختلفو لهجو کې روزمره اورو. د پارس یو اوسني ایران اوستا-پېژندونکي ابراهیم پور داود هم په خپل یو کتاب گاتاها کې د بخش په باره کې لیکي: بخش هیئت دیگر است از مصدر بگ که در پاره از زامیات گشت به کار رفته. په دې توګه پور داود هم بخش د بګه یا بخه یو تلفظ بللی او موږ په خپلو ژبو پښتو او دري کې د بخه او بخښنې دا بدلون چې په هغو کې ښې په ښې او شین اوښتی ژوندي وینو. په دې ترڅ کې وینو چې بګه او بغه تحریف شوې کلمه د آریایانو د لومړني او اولین ټاټوبي بخدي یا بختي ریښه هم جوړوي، لکه سانسکریت بهک یا بهګوان د خدای څښتن او بخښونکي یا بخښن په مفهوم چې د هماغه ټولنیز تسلط او واکدارۍ نتیجه ده کوم چې د بخدي نه لومړنیو بهر شویو آریانو د هند د نیمې وچې په ځاییزې دراویدي ټولنې وموند، او څه د دوی د دود او دستور پر بنیاد یعنې د کورنۍ او نیکونو محترم شمیرل، څه هم د بومیانو د خاصو مذهبي خرافي نظریاتو او تمایلاتو پر اساس د زمان په ترڅ کې د ننني بګوان خاص مفهوم ترې وزېږېد، په داسې حال کې چې بګوان هماغه بخوان یا بخښن، بخښونکی، بخښنده په معنا او بخدي یا بخدي ټاټوبي ته د هغو د استوګنو د نوم نسبت دی. بل دا چې بغستانه یا بهستون د کمر او سیمې نوم هم عربي پوهانو د بغه په ځای بهه لیکلی. که دا لفظ په اصل کې هم بغه وای، نو عربي پوهانو به ولې بهه لیکه، ځکه غین خو په عربي ژبې کې شته دی. نو دا نوم پرته د بخستانه بخښلې سیمې څخه بل مفهوم نشي درلودی. که له بل پلوه وڅېړل شي نو د بخښه یا بخش دا تحریف شوی مفهوم بغه یعنی خدای په نورو وروستو او لرې آریایي ټولنو کې د دې امله هم منځته راتلی شي چې د آریانا ځمکه او بختي یا بختي د آریایي تبعه د زیږنتون سربېره د آریایي لومړیو خرافي مذاهبو او عقایدو چې د بشر د معنوي تاریخ ډېره لرغونې برخه جوړوي ټاټوبی هم دی، او د دې مذاهبو د خدایګوټو ځای او منشا هم ده، لکه اناهیته یا اناښځه د اوبو خدایګوټی، د لمر خدایګوټی یعنی میترا او نور، چې کېدای شي د بخښن او بخښنستانه وروستي نومونه نظر په همدې خصوصیت د سیمې او خلکو ته ورکړل شوي وي. د اوستا یا اوسېدا د یشتونو یا شتو له منځه یو هم بغانیشت دی. که څه هم د محتوا نه یې خبر نه یو، خو د نورو شتو د نومونو د هغه تحریف له مخې چې په مختلفو منابعو کې په بېلابېلو لیکدودونو او لهجو کې شوی، دا منل کېدای شي چې د بغانیشت نوم هم د همداسې سخت غږیز او معنوي تحریف کار شوی دی او د هغو اصلي بڼه پرته د بخښان یا بخښن شته یا بخښنې شته یا بخښونکي شته د پارسي هستي بخښنده نه بل څه کېدای نشي. افغان د یو اضافي پېشوند الف سره همدا پورتنی بغان یا بخښن دی. په دې نوم کې د ف سامي او بهرنی غږ چې ډېر وروسته په آریایي ژبو کې دننه شوی
د بخه د هغه عامیانه تلفظ معرب شکل دی چې د هغو په ترڅ کې ب په واو او ښ په ګاف اوښتې. اوګان، ابګان، افغان یا افغان د ابخن تحریف شوې او اوښتې بڼې دي. بخن په پښتو کې د بخښنې د فعل فاعلي شکل دی چې نن ورځ د لږ څه ثقالت او اوږدوالي سره د بخښونکي ترکیب ترې جوړ شوی، خو د بخښن لنډ او با مفهومه کلمه د استعمال نه لوېدلې. نو د ننني افغان او اصلي ابخن اولنی الف هم اضافي او د معنا په لحاظ بې تاثیره پیشوند دی چې د بخښن، بخشن، بخشنده یا تحریف شوي بغان، بغن په سر کې راوړل شوی. دا نوم د ستون ستانه سره په یوځای کېدو د بخښن ستون، بخښنستانه، ابخنستانه، ابغانستان او اوسنی افغانستان بڼې د مختلفو لهجو او غږونو په تکلم غوره کړې. د بخښن، بخښونکي، سیمې او مینې په مفهوم سرزمین بخشنده. دا د بخشنده یا بخښن مفهوم په خپل اصل او بنیاد کې په لومړي درجه کې یو نسبتي نوم دی د زیږېدنې او اوسېدنې لومړني ټاټوبي یا بختي ته چې د خدای له طرفه یوه بښلې ځمکه او هستي بلل شوې. په دویمه درجه دا د حاصل ورکونې، مال او هستي ورکونې، پراختیا، د نفوسو او هستۍ د ودې او پراخونې په مفتوحه سیمو کې د ځاییزو عامو خلکو سره د ښه سلوک او رویې د بیان دپاره یو لقب هم کېدای شي چې قطعاً د خدای په معنا نه دی، خو د پیړیو تحریفونو، اوهامو، خرافاتو او نورو ټولنیزو او عقیدوي نیمګړتیاوو له وجې وروستی مفهوم ترې لاسته راغلی. په دې حساب ومولیدل چې د افغان او افغانستان نننی نوم په خپله اصلي بڼه ابخن، ابخنستان د ځینو پوهانو د وینا پر خلاف چې هغه ډېر نوی او له 10مې پیړۍ وروسته زیږېدلی نوم ګڼي ډېر لرغونی دی او د هغو تاریخ د نقش رستم د کتیبې نه خورا ډېر دمخه دی. د هغو تر ټولو لرغونې مستنده نښه موږ د هېواد د تاریخي اثر اوستا یا اوسېدا په متن کې تحریف شوې بغانیشته کې وینو او مخکې تر هغو یې ریښه بختي ته هم رسیږي. نو کولی شو په زغرده ووایو چې د افغان یا ابخن نوم د آریانو د ټاټوبي بخدي یا بختي سره یو ځای زیږېدلی او تاریخ یې د 2000 مخکې له میلاد نه هم لرغونی دی. خو نننۍ معربه بڼه یې رښتیا هم د عربو مورخینو د آثارو پر اساس د منځنیو مسیحي پیړیو نه را په دې خوا عامه شوې ده. یادښت: ما د دې مقالې د لیکلو وروسته د هندي مذهبي کتاب اوپانیشاد د پارسي ترجمې په لغتنامه کې د افغان نوم اصلي بڼې ته نورې نښې هم وموندلې. یو خو د بهانستانه په ډول یو نوم و چې په معنا کې هغه د یو ځای او مکان نوم بللی و. یو بل څه مې هم د احتمالي معنا په ډول پکې وموندل چې وروسته به یې په تفصیل ولیکم.